بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن د وینډوز پروګرام څوم درس ده درسم درس کنه ښه راځو کنټرول پینل ته کنټرول پینل هم تقریبا تر اخره رسولی و کنه فقط یو بیت لاکر ډرایور پاته و او بل هغه پاته و یوزر اکاونټ پاته و منیجمنت پاته و هغه هم تېره ورځ وویل صحیح شو تاسو تېره ورځ یو یوزر اکاونټ پاته و بیت لاکر ډرایور پاته و او بل دلته ریژن پاته و بل یو دلته چی هغه هم پاته ول دا کولر کلیک شو د دې ویلکم په صفحه باندې کوم عکس لګوي او چې لګي هغه ولې نه مې درته ویلي سید زه درته ښیم صحیح ده دا به زه بند کړم ښه ماوس پاته و یوزر اکاونټ بیت لاکر دا ډېر مهم دي صحیح شو اول هغه د په هغه باندې چې شی لګوي ویلکم صفحه باندې سټارټ اینډ پریس کوي دا کیبورډ نه ده وصل سټارټ ایلن چې کله پریس کو دغه صفحه باندې عکس لګوي اوس کوم یو عکس ده دغه عکس و که نه اوس تاسو به راسئ لاک سکرین ته کله چې راسئ دا لاک سکرین کې لګېږي صحیح شو پرسونالایز اجازه ده مخته ښه لاک سکرین ته به راسئ لاک سکرین ته سره ګوره دا صفحه که مثال بل خپل عکس راوړئ بیا براوز باندې کوئ صحیح شو سر خو خلاص که غواړئ چې بیخي دې نه وي دا ورته که چېرته د استاد یوزر د خپل اکاونټ عکس بدلوو اوس ګوره تا په اکاونټ باندې حاکمیت خپل عکس چېرته هغه بدلو هغه به څنګه کوئ هغه هم ګورې بیا د سیټینګ ویلي و صحیح شو نه نن هغه وایو خو بیا یې سیټینګ ته پسې راسئ اکاونټ ته صحیح شو اکاونټ بیا دلته کلیک کوو اوس بیا انفو ته راسه انفو ته سره له کیمرې نه اتوماتیک اخلي او که له براوز براوز باندې کلیک وکړه یو خپل عکس او که اتوماتیک یې اخلي نو کمپیوټر کامره دې ډېر تیزه وه بیا به کیمره باندې کلیک وکړي صحیح شو بل سوال شته ښه راځو خپل کنټرول پینل ته به راسو صحیح شو اول چې د بیت لاکر ډرایور انکریپشن ده دا څه کار کوي موږ راځو د مای کمپیوټر ته مای کمپیوټر ته اوس دغه فولډران څنګه دي فولډران او ډرایوران څنګه دي کوډونه نسته هر څو کلیک وکړي بس را خلاص کړي دا ګوره په دې باندې کلیک وکړو دا یې را خلاص کړو نو که غواړئ څه په نامه ده اچ په نامه ده دې ته غواړئ چې کول پاچوئ نو بیا به راځئ له چینه به استفاده کوئ بیت لاکر ډرایور څخه به استفاده کوئ کلیک وکړئ زه فقط یو درته کلپوم نور به تاسو خپله بیا په خپله کمپیوټر کلپوئ اول چې دا سی ته نه لویږي نه اچولی سئ او نه به یې اچوئ سی ته ځکه وینډوز انسټال دی ځکه صحیح شو د ما په ډي کې هم انسټال ده زه دواړو ته نه اچوم خو مخکې کوم یو اچ و که نه اچ ته یې اچوم ټرن آن بیت لاکر باندې کلیک وکړئ کله چې کلیک وکړو اوس ګورئ دا صفحه سټارټینګ بیت لاکر دا سره خلاص استاد دا صفحه را خلاصېږي په دې ځای کې دغه یو بټن خو در معلومېږي دغه یوز ا پاسورډ ټو انلاک دس ډرایور په دې به کلیک وکړئ دې چې کلیک وکړو تاسو به دغه د پاسورډ چې د انټر یور پاسورډ دا به فعاله شي دلته اوس درته وایي چې پاسورډ شوډ کنټین اپریکیز اند لاور کاسز لیټرز یعنې څه رقم وي کوچني حروف نمبر وي او سپیس فاصلې وي ان سمبول او سمبول نه وي یعنې تاسو پاسورډ داسې نسي 1 2 3 4 5 تر مو پورې هغه حساب هغه یو ګوته داسې په کاش کې په دغه حساب باندې ټوله څیره خلاصېږي صحیح شو بیا ډېر ښه اسانه وي خو دغه بیا څوک درته خلاصوي دا درته وایي چې پاسورډ یې کوشش وکړئ څنګه یي لیټر یې غټ حروف یې کوچني حروف یې او مثال نمبر یې سپیس یې فاصله وي او سمبول یې ګډوډي دا بیا څوک زر نشي خلاصولی ته خپله ډېر وخت به ورکوې بیا به خلاصوې او بله خبره چې دلته تر اتو باید کم نه وي زه مثال چې پاسورډ ورکړم زه ورته لیکم چې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نه راځي صفر راځي صحیح شو صفر مې ورته ولیکو دوهمه خانه کې به بیا تکرار کړئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفر صحیح شو دا مې چې تکرار کړو دا به څنګه کوي نیکسټ وکړئ نیکسټ ټایم چې کله اوس تاسو دغه مرحله راځي دا مرحله څه کار کوي ګورئ راځم دا مرحله زه اوس درته تشریح کوم اول تاسو ته وایي د دې ریکاوري کی یا د دې کلي موږ چې هغه ته کول پاچو کلي بیا په جیب کې اچوه را سره که نه که دلته پرېږدو بیا ورپسې کول کو بیا څنګه کېږي دا اچھا بیا کولپ ماتوه که نه
دې کول بیا ماتېږي هم نه دا به یې فارمټۍ ټوله ډېټا به ریکېږي یا به دغه ریکاوري کې نه خلاصوي بل طریقې بیا دا نه خلاصېږي اوس دا د دې کلي ریکاوري کې چې چیرې ذخیره کوي سیو ټو یور مایکروسافټ اکاونټ که چیرې مایکروسافټ اکاونټ درلود مایکروسافټ اکاونټ کې به بیا ذخیره کوي او که چېرته نه درلود یو فلاشینګ کمپیوټر ته اچولی بیا سیو ټو یو اس بي فلاش ډرایور ته انتخاب که فلاش کې به ذخیره کېږي او که سیو ټو فایل خپل کمپیوټر کې ذخیره که هر ځای ډیسکټاپ صفحه او ډاکومنټ هر ځای کې او که غواړئ چې پرنټ کې بیا څه رقم کوي پرنټروي درته اوس درته چې په خپل کمپیوټر کې څنګه کوم ذخیره کوم سیو ټو ا فایل باندې کلیک وکړئ په دې باندې کلیک وکړو چیرې ذخیره کوي اوس درته چې فی الحال چیرې ذخیره کوم په ډیسکټاپ صفحه تاسو په ډیسکټاپ صفحه ذخیره نه کوئ هر څوک بیا درپسې خلاصوي صحیح شو دلته د چی په نامه د ریکاوري کې په نامه ذخیره کوم دا نوم ورکړو دا څه رقم کوي سیو کوي دا به څنګه سي ذخیره سواته دا نیکسټ کوي کله چې نیکسټ کو دلته انکریپشن اوس بیا مثال تاسو دلته دوه اپشن درکوي اول هغه مثال دغه ډرایو کې چې څومره شی پراته فقط یوغومره اندازه کولپ کې او که ټول کولپ کې دا زه ورته چې مثال هغومره اندازه کولپ که صحیح شو دا نیکسټ که نیکسټ څخه وروسته بیا دا څه رقم که نیکسټ که نیکسټ څخه وروسته دا څه درته وایي start encryption encrypting په دې چې کلیک وکړو اوس دا څه رقم شو دغه پاسورډ یې روان ده شروع ده بل کله باندې راځه څه رقم دا ټوله چیرې کنټرول پینل ته ولاړم بل ډرایو کومه دغه ده دغه کلیک کې او دلته دغه پټېږي ګورې دلته ټول پټ دی بیرته کلیک وکړه راخلاصېږي اوس دا څه رقم شو پاسورډ ورته ولوېدو ولې ولوېدو ځکه په دې کې شی کم ول اوس که چېرته مثال رسم وایي کمپیوټر ته ګوره دې ته دا کولپ نه دا به څنګه سي دا به وي اوس دا څه رقم داسې ده سترون پورې کمپیوټر څنګه کوي رسټارټ نه کوي دا نه کولپېږي یو له سیم ډي طریقه هم لري صحیح سو یو طریقه هم بیرته کولپېږي خو کله چې مثال کمپیوټر رسټارټ که خاموش کو بیرته روشن کو دغه به بدون له پاسورډه نه خلاص اوس خو ورته دا ده اوس خلاص ده سیری کولپ سي که فلاش یې وکړه بیرته کمپیوټر ته واچوي بیا کولپي بیا بدون له خو یو فلاش مې راکړی اوس فلاش باندې کار کړی خیر اوس دلته سو صحیح سو سر خو خلاص ان شاء الله او که غواړئ چې مثال دا چینج کړئ بیا به راځئ کنټرول پینل ته بیټلاکر ډرایور ته به راځئ بیټلاکر ډرایور ته سره له کوم یو نیو نه و ایچ او که نه که غواړئ دا پاسورډ چینج کړئ څه رقم کېږي چینج ریموو کېږي نه دا پتاو کوي صحیح سو او که غواړئ چې ختمې کړي بیخي نه غواړم دلته ګورئ ټرن آف بیټلاکر باندې کلیک وکړئ کله چې کلیک وکړو ټرن آن بیټلاکر باندې کلیک چې وکړو له وروسته دا به څنګه سي اوس به دا ختم سي خاص پاسورډ ختم اوس ګوره پاسورډ نه لري او ګورئ د تاسو کمپیوټر شاید یو څه ضعیف وي کله چې پاسورډ ورکړئ دغه هارډ څومره چې مثال 500 جی بي ډرایو یې هم سور خط ټول پر راوړي یعنې دا څه رقم ده ډک ده او سور خط ولې راوړي ځکه چې مثال هغه پاسورډ یې څه روان نه یې رسېدلی هغه یوه ورځ یا دوه ورځې بیا ختمیږي او دغه پاسورډ که چېرته په دغه ډرایور کې زیات شیان یي لکه اوس ګوره دغه تقریبا څومره جای ده یو 314 جی بي ده نو دې کې تقریبا 200 شاوخوا جی بي ده ډک ده که نه دغه ته چې په دې کې دغه پاسورډ شاید وخت ونیسي یوې ورځې پورې تر 2 ساعتو پورې وخت نیسي او که ته بیا کلوز کې کوي بند کې هر رقم کې دا خپله روانې کمپیوټر ګول که هم دی روانې صحیح سو سر خو خلاص ان شاء الله اتوماتیک څه هم رو چې کمپیوټر رسټارټ کې بیرته که تا ډرایو کولپوي صحیح سو نو راځي دی بیا خپل روانې په بیټلاکر ډرایور هم سر خلاصو دې بیټلاکر ډرایور ته داسې هم ورتلاسي لکه په پینل هم ورتلاسي او دلته ګوري راسي رایټ کلیک وکړي رایټ کلیک یې وکړو دلته ګوري چې لرو ټرن بیټلاکر باندې کلیک وکړي ګوري بیټلاکر ته ورغی صحیح سو نو دا کلوزومه دا هم کلوزومه بیرته راځم کنټرول پینل ته سره راولو له هغه وروسته راځو په چی باندې غیږو ماوس خو پیژنئ چې ده دا ماوس ده که نه اوس راځو د دې تنظیمات وایو اول چې دا تاسو په کوم لاس څوک په چپ لاس کار کوي یو نه کوي دا هم په سیټینګ کې هم میلو نه کوم څوک چې په چپ لاس کار کوي اوس ګوره مخ پښې لاس کار کوو په کوم یو کی بټن وګو یا شی راخلاصوو کوم یو کلیک چپ کلیک دا شهادت ګوته کلیک او چپ ده کنه او دا بل څه ده خای ده نو دا کوم اوس موږ کوم استفاده کوو چپ کلیک که غواړئ چې دا د خای کار وکړي اوس دا ورته فعاله که اوس ګوره دلته هم درته معلومیږي اوس به خای کلیک کار نه کوي وکي باندې خای کلیک هم کار کوي چپ باندې کلیک کوم اوس که خای کلیک هم ګوره اپلای کوم کار یې وکړي ور نه کوو اوس بیرته دغه غیر فعاله کوم چپ کلیک او کار کوي نه سترګو د خای نه یې کړی صحیح سو دا د چپیانو لپاره ده بل راځو سپیډ ته راځو سپیډ د چی شي سپیډ ده دلته ډبل کلیک سپیډ
ډبل کلیک سپیډ څنګه معنا اوس کله چې تاسو یو شی راخلاصوئ کمپیوټر هم ډبل کلیک وکړو اوس تاسو دا فولډر د تمرین لپاره کړی دا ورته فاست کړئ دا فاست کړو اوس په سوکا کلیکو دا راخلاصېږي که تیز کلیک وکړم راخلاص که راخلاص نه شو ورته نه د ما کمپیوټر بټنونه خرابېږي مثال دا ماوس ورته سلو کلیک راخلاص که دا ورته سلو که اپلای که اوس راځه مثال سلو کلیک وکړې هم ګوره خلاصېږي او بندېږي سوکا کلیک که هم بندېږي سره که هغه د سوکا کلیکونه کول صحیح شو هغه تیز کلیک کوي د هغه وروسته دلته ټرن آن کلیک لرو اوس ګورئ بعضو کمپیوټرو کې مې شاید لیدلي چې یو شی داسې ونیسي تر دې جدې سره راکش کړي هغه چې کول پسې چه شی مصروفه ها صحیح ده ښه لیدلیم دي مثال یو عکس له یو ځای څخه انتقالوي هغه عکس چې په دا کرسر پسې څه رقمې سریښي نو هغه دلته ګورئ په ماوس کې چې نه جلا کېږي نه ټرن آن کلیک لاک ورته انتخابي دا داسې ورته انتخاب که اپلای که اوس ګورئ که عکس که هر شی زه مثال دا انتقالومه دا مې ګوره دې ځای ته انتقال که اوس ګوره بیخي مې بټن نه پرېږي دا ماوس وینې خاص داسې کوم نښته دی پسې که نه ده داسې کلک پسې کولپ ده که بیا کلیک وکړي بیا دا ځینې خلاصېږي خلاص صحیح شو که غواړئ چې نه دا نه بندېږي دا ورته غیر فعاله کوي بیا نه بندېږي بیا سیټینګ ته راسي سیټینګ کې مثال بیا درته وایي چې په څومره وخت کې شوټ ورته انتخاب کړه له شوټ څخه وروسته بیا په ډېر کم وخت کې اوس ګوره اپلای کړه دا مې ګوره له دې ځای فقط دغه ځای ته انتقال کړو نور څنګه شو کولپ شو که نه بېرته مثال ورته راسي نه سیټینګ ته راسي دا په ډېر وخت کې مثال لانګ وخت ورته انتخاب کړه دا لانګ ورته انتخاب کړو راځه اوکې کړه اوکې څخه وروسته اپلای کړه اوس ګوره داسې په کم وخت کې ګوره نه کې سرېږي نه کولپېږي خو که چېرته مثال لږ زیات ونیسم نور اوس ګوره بیا هم نه شو کول داسې زیات وخت مثال یو څه ونیسې اوس ګوره بیا څنګه شو پسې کولپ شو نو بېرته ورته ونیسې نه دا دې بیخي نه وي اپلای کړئ صحیح شو کنټرول پینل به راخلاص کړو او دلته به بېرته راخلاص کړو چې شی ګورئ دا به هم بند کړو اسکو مې خپل ماوس ته به راسو بل راځو دلته پوینټر لرو پوینټر خو در معلومېږي چې شی ده پوینټر دغه ګډوي که نه د دې رنګ چینجولو خو په سیټینګ کې ویلي ول اوس دا په کوم شکل سره کله مصروفیت حالت ته راځو ورته په دغو شکل سره دی بیا به دا شکل سره انتخابوي وکړي که په دغو شکل سره به وي صحیح شو دا شکلونه یې نه دي خو لاندې راسه براوز ته راسه براوز ته سره دې یو رنګ ورته یو هغه ورته انتخاب ورسي خو که دې بیا مثال نورمال حالت دی مثال چینج کو اوس نورمال حالت نه درته راته فقط ډیفالت یوز ډیفالت باندې کلیک وکړه نورمال حالت تاسو ته راځي صحیح څه کمپنۍ حالت درته راځي له هغه وروسته دلته که غواړئ چې مثال دا نه دې فکر دلته راسه په دې کلیک وکړه اوس ګوره ټول چینج شول که چینج نه شول ته وایې چې دغه شکلونه در راسي دا غواړئ په خپل نامه در سره ذخیره کړي سیو اس باندې کلیک وکړه دا مثال ورته لیکم د چا په نامه یې ذخیره کړم د چا قاسم مې ورته ولیکه انټر یې کړه کله چې انټر کړه اوس ګوره دا چې په نام راغی قاسم په نام دا نور کلیک ګوره چینج شول که چینج نه شول بیا راځه قاسم باندې کلیک وکړه ګوره دا راغلو بېرته که نان ورته انتخاب کړي بېرته به خپل نورمال حالتونه راسي که غواړئ چې دا قاسم چې دا څنګه کړي ډیلیټ یې کړي کلیک وکړه ډیلیټ باندې کلیک وکړه یس هغه څنګه شو ډیلیټ شول صحیح شو نو هغه وروسته بیا راځو په پوینټر آپشن باندې کلیک کوو دا ډېر مهم ده پوینټر آپشن سلیکټ ا پوینټر سپیډ دغه زه مثال ته وایم اوس څنګه ده تیز ده که نه ده تیز بعضې کمپیوټرو کې بیخي څوکۍ دا ورته سلو وي اوس ګورئ چې هر څومره یې کش کوي دا خو بېرته پاست مې کړو دا ورته سلو کوي اوس یې ګورئ چې هر څومره کش کوي داسې سیټینګ نه سیټینګ کې دا موږ خپله کار تاسو خپله کار کړی اوس ګورئ څنګه ده بیخي ډېر ضعیفه ده بیخي لاس یې خواته ورسره وله که نه نو دا هغه چا چې کمپیوټر ځای عموما کې باید څنګه وي فاست وي اوس فقط دا ماوس داسې ښوروه بیخي ډېر دی صحیح شو او بل دلته انهینس پوینټر د داسې کار کوي اوس که دا فعاله وي ډېر نورماله ځي ته مثال کلوز ته ولې کلوز ته ځي وکي ته ولې وکي ته ولې که دا غیر فعاله کوي دا لږ لیونی غوندې کېږي ټوپ اچوي ګوره مثال دې سم نه ځي زه مثال یو ځای ته راغلم داسې بیخي ډېر ټوپ اچوي دغه په د کیبورډو په مابین کې مرکب ماوس لیدلی وړکی بټن یې هغه هم داسې ټوپ اچوي دا هم په یغو شکل سره ده بیخي ډېر یعنې یوې خواته ولې دی بیخي بلې خواته ټوپ و او که دا ورته فعاله کړې دا مو چې کله فعاله کړو بیا نورماله د خپل کنټرول کې راځي صحیح شو بل اټومیټیکل موو پوینټر د ډیفالټ بټن ان د ډایلاګ باکس دا څه کار کوي اوس دا زه غیر فعاله کوم یا دا فعاله ده که نه دا ورته اپلای کوم او دا هم ورته وایي کوم ګورې هغه شکل مې بدل کړو اوس ګوره د کوم حالت کې راځي دې شکل نو دا هم ټول بدل کړل سره هلته
اوس هم په اپلای کړل مخکې نه ول اپلای صحیح سو بیرته به ماوس ته راسو دلته به ورته وایي پوینټر ته چې رالې مثال دا ډیفالټ حالت ته به زه ډیفالټ ګوره دا ډیفالټ حالت سو یسې که له یې څخه وروسته خپل حالت سو دا هم ورته اوکې که اوس به خپل حالت راسي رنګ یخ کېږي نو دغه به بیرته هغه سیټینګ یې ورته چینج کړي صحیح سو اوس راځم په ماوس باندې کلیک کوم ماوس چیرې ده دلته ده که نه ډبل کلیک کوم ډبل کلیک مې چې وکړو راخلاصو خو هغه دا کرسر چیرې ولاړ پوینټر وکي ته یې منډه کړل که منډه نه کړو نو که غواړئ چې دا دې منډه نه کوي دا وکي ته یا یس ته دغسې ده دا غیر فعاله کړی چې غیر فعاله که اوکې که اپلای که دا هم ورته اوکې که دا ډېر مصرفه کړو ښه دا هم ورته اوکې که کله دې چې اوکې کړو اوس راځه دا به بند شي داسې بند شي اوس ماوس باندې دلته کلیک وکړه کله چې کلیک وکړو اوس منډه کوي نه کوي ځکه موږ دا پوینټر اپشن کې دا څنګه کړی غیر فعاله کړی دا به ورته فعاله کوي او که چېرته مثال غواړئ چې دا د هغسې دا د موږ پوینټر چې ده که نه دا داسې لکۍ ولري نو بیا به راځي دا به فعاله کوي کله چې فعاله کړو اوس ګوره لکۍ وینئ خو دا ډېر غټ ده تاسو به راسئ سیټینګ ته کله چې راغلی کونجه کې میلی و اضافه اکسسریز کې میلی و که نه دلته به چېر راسئ ماوس پوینټر ته به راسئ دلته به دا ورته نورماله حالت کوي مثال 2 بس صحیح سو رنګ دې ورته دا رنګ یې اوس بېرته خپل حالت ته راغی اوس ګوره لکۍ ښه معلومېږي څو کوچنی سو که غواړئ چې لکۍ یې وړه وي بیا اوس ګوره ډېره وړه راځي او که غواړئ چې مثال لانګ غټه دی دا ورته لانګ که نو بیا غټه راځي صحیح سو له هغه وروسته هاید پوینټر ویل ټایپینګ وایي کله چې مثال تاسو ټایپینګ کوئ دغه پوینټر دې څنګه سي ورک دې سي کړي ښکارېږي که دا فعاله وي نو هغه به یي او که غیر فعاله کړي بیا به دا پرې کېږي خو دا تر هغو کار نه کوي چې بیا د کمپیوټر ریسټارټ کړی نه وي صحیح سو له هغه وروسته شو لوکیشن پوینټر لرو وین آی پریس د کنټرول کی اوس دغه پوینټر چې دا ورک سو مثال د خبرې اوس خو معلومېږي تاسو که نه خو مثال ورک سو نه معلومېږي اوس که کنټرول بټن پریس کړي ګوره هغه علامه درته کوي که نه کوي وایي زه دلته یم او که دا ورته غیر فعاله کړي بیا چې هر څومره پریس کوي نه ورته راځي ګورې دلته درته ښودلي چې کنټرول کې اپلای که له اپلای څخه وروسته ویل لرو ویل خو مخکې هم درته ویلی چې کوم بټن ته ویل کېږي دغه ماوس کې دا ټایر دا د چې ده دا ویل بټن ده کله چې مثال دا لاندې او کاته ولې څومره سکرول کړي اوس دلته درته ورته انتخاب شوي مثال 3 بټنه یو یې ورټیکل لرو بل یې هوریزنټل لرو دا یې مخکې درته کار کړی صحیح سو او بل یې هارډویر د هارډویر معلومات چې مثال کوم یو دغه اوس کوم یو هغسې ده ماوس او دغه لوکیشن درته ښیي مثال دغه ګوره هغه درته وایي چې پراپرټي یعنې ښه ټایټ کار کوي پراپرټیز ته ولاړ شئ پراپرټیز ته که چېرته کار نه کوو ډرایور یې فقط ورته اپډیټ کړي نور بیا ده کار کوي سر هم په ماوس خلاصو مشکل خو نسته له هغه وروسته راځو دلته چې لرو یوزر اکاونټ لرو یوزر اکاونټ باندې چې کله کلیک وکړو اول چې دا ګورئ میک چینج ټو مای اکاونټ ان پی سی سیټینګ دا سیټینګونه ټول موږ راخلاص کړي دي د هغو هم ځان راخلاص کړی دې باندې کلیک وکړو ګوره سیټینګ تاسو سره خلاصېږي دا جای راخلاص که راخلاص نه شي اوس باید پوښتنه وکړو څنګه دا عکس ورته چینج کړو دا دې ترې هغه خو نور کار ضرورت نه درته پېښ کړم صحیح سو له هغه وروسته درته وایي چې چینج یور اکاونټ نیم د دې اکاونټ نیم چینج کړه اول خپله عزت چې ده څوک یې پېژندلی څوک یې تعریف کولی شي مثلا خبر کامپیوټر کې بل کا غیزاره مې جوړول شي تاسو کابل کامپیوټر شي آفرین مثلا داسې لکه تاسو مثال په دورونو په یو ورور په یو کمپیوټر کې خپله راځو ښه سره کوم که یو کمپیوټر چې دوه وروران شریک اوسئ یو اکاونټ ته دی مثلا لکه داسې دي مونږ نه ده موږ بل خیر ګورئ زه اوس مثال درکړم صحیح سو یوزر اکاونټ څه شی یوزر اکاونټ یوزر اکاونټ داسې تعریف کوي یوزر اکاونټ د اتاق یا د کور په معنا ده صحیح سو داسې مثال ساده تعریف سي که چې یوزر اکاونټ دې لپاره که داسې مثال موږ یوزر اکاونټ که چېرته په کمپیوټر کې ولرو موږ ډیټا ته څوک نشي داخله دی په هغو کې څوک تغیرات او ډیلیټولی نه شي راخلاصولی نه شي صحیح سو بدون له هغو چا نه شي مثال پاسورډ یې د ساده زده کوي بیخي زیات تعریفونه لري خو تعریفو پسې د یوزر ما دا غوڼ تعریف ده آفرین ماشاءالله اوس راځو ټایپ هغه ته راځو د هغه ناوې ته مثال راځو د یوزر اکاونټ ته صحیح سو زه ورته لیکم چې ټایپس اف اکاونټ صحیح سو دا مې ورته ولیکل
اکاونټ مې ورته ولیکل. اوس په څو رقم اکاونټ لرو. یو چې دا میکروسافټ اکاونټ لرو. څه شی؟ میکروسافټ اکاونټ لرو. میکروسافټ اکاونټ خو مخکې درته تعریف تشریح کړی و. نه مې تشریح کړی و، هغه ته مې تشریح کړی و. بل چې دا لوکل اکاونټ لرو. لوکل اکاونټ لرو. صحیح سو. اوس د دې ترمنځ څه فرق به؟ اول راځو میکروسافټ اکاونټ. میکروسافټ اکاونټ هغه ده چې آنلاین جوړیږي، انټرنیټ ته ضرورت لري، بدون له انټرنیټ نه نشي کېدای. صحیح سو. او لوکل اکاونټ هغه ده چې بدون له انټرنیټ کېږي. لکه یو تاسو یوزران څه دي لوکل اکاونټ دی. لکه څنګه اوس ګوره زه راځم نو سیټینګ ته راسم، کله چې انسان دلته سیټینګ باندې کلیک وکړو و سیټینګ کې درته وایي چې تا یوزر څه ده؟ دا لوکل اکاونټ ده. صحیح سو. سیټینګ کوم ته راخلاص کړی که نه در خلاص کړی؟ رابسو سیټینګ ته کله چې راغلی اوس دلته په اکاونټ باندې کلیک وکړئ او یور انفو باندې کلیک وکړئ، درته وایي چې څه ده؟ لوکل اکاونټ اډمنسټریټور. خو اوس راځو دا لوکل اکاونټ چې ده دا بیا په څو ډوله ده، دا په دې باندې راځو. صحیح سو. لوکل اکاونټ چې ده تقریبا په 3 ډوله ده، خو 2 ډولونه زده کړئ. هغه یو چې ده اوس چې په هغو پسې ما ګرځئ ګیسټ میلمه. اول چې ده اډمنسټریټور ده. صحیح سو. اډمنسټریټور. صحیح سو. او بل چې ده چې ده سټنډرډ ده. سټنډرډ ده. صحیح سو. او بل چې ده ګیسټ هغو پسې ما ګرځئ هغه کوي. اوس سټنډرډ چې ده all هر شی کار کولی شي. صحیح سو. یعنې کوم کار چې په زړه یې جوړ هغه کولی شي. کمپیوټر کې یو برنامه نصبولی شي، په کمپیوټر کې یو برنامه حذفولی شي، هر کار کولی شي سټنډرډ. زه اډمنسټریټور ځکه اډمنسټریټور ده. صحیح سو. او سټنډرډ چې ده بیا نشي کولی. بعضې څه رقم بعض شیان فقط یو کار کولی شي، یو شی نشي ډیلیټولی. صحیح سو. بعض شیان نه. مثال تاسو اپیس انسټال کړی غواړئ چې هغه ان انسټال کړئ، یعنې حذف یې کړئ، هغه په سټنډرډ کې نشي حذفولی. مثال تاسو اکاونټونه 2 دي، سټنډرډ ته ننسئ، غواړئ چې مثال د اډمنسټریټور پاسورډ څنګه کې ختم کړي، بیا نشي کولی. که اډمنسټریټور بیا یې ختمولی شي. په دې کې هم ګورئ ډېرې زیاتې خبرې کړې په اډمنسټریټور. صحیح سو. په دې خو هم سر خلاص انشاءالله، مشکل خو نشته. نور چې بیا د نظریې هغه ته اړتیا نشته، راځو عملي کار کوو. اوس د ما حکیمي ټیک نوم ده. غواړئ چې مثال د دې نوم چینج کړي، چینج یور اکاونټ نیم باندې کلیک وکړه. دلته مثال ورته ولیکه چې څه شی؟ کمپیوټر ورته لیکم. صحیح سو. کمپیوټر مې ورته ولیکو، فقط کمپیوټر مې چې ولیکو دا چینج نیم باندې کلیک وکړه. اوس به د حکیمي په څه شي تبدیل شي؟ په کمپیوټر به چینج شي. بېرته یې غواړئ چینج کړي، بیا کلیک وکړه. زه مثال بیا ورته لیکم چې حکیمي ټیک. صحیح سو. دا مې ورته ولیکو. اوس بیا راځه فقط په چینج نیم باندې کلیک وکړئ، بېرته به سره کولی شي چینج شي. اکاونټ یو چینج یور اکاونټ ټایپ. ټایپ څه کار کوي؟ دا اوس یې کې غیدلو ده. آفرین. سټنډرډ او اډمنسټریټور. خو دا دلته کار نه کوي. داسې کله نوی یوزر جوړوي په یوزر اکاونټ کې، دا بیا درته وایي. او په اډمنسټریټور ټولز کې هم استفاده کړی ګورئ دا کار کړی که نه. نو غواړئ چې مثال دا اوس اډمنسټریټور ده که نه، غواړئ چې دا چې ته وړی سټنډرډ ته، نو بیا به سټنډرډ ته انتخابوئ، چینج اکاونټ ټایپ باندې به کلیک کوئ، دا به څنګه سټنډرډ کېږي به. او که سټنډرډ یې اډمنسټریټور کوئ به اډمنسټریټور ته انتخاب کېږي. دلته یې فقط دا کتلی شي. صحیح سو. وروسته منیج انادر اکاونټ. غواړئ چې مثال ټول اکاونټونه دې څنګه کې مدیریت یې کړي، یعنې راځه بیا په دې باندې کلیک کوو. اوس څو اکاونټ لرو؟ یو د عمري په نامه، بل د حکیمي ټیک په نامه. په دې باندې کلیک وکړه. کله چې کلیک وکړو بیا درته وایي چینج اکاونټ نیم. نوم یې څنګه کړه؟ چینج یې کړه. او چینج پاسورډ. پاسورډ یې چینج کړه. کلیک وکړه. هغه مخکینی پاسورډ چې تا و هغه به دلته لیکې، نوی پاسورډ به دلته ورته اچوې او بیا به یې دلته ورته تکراروې. صحیح سو. او اخر کې به بیا څه کار کوې؟ دا خالي مخفف تورې به دلته ورته لیکي. استاد دا یو دانه ماجي خالي ورکړی بیا نه کېدو، په چې باندې نه خلاصېږي. څه رقم؟ څه رقم؟ ګوره دلته اوس هغه تو ځای کې خو ده پاسورډ، دغه پاسورډ به ته ورکوې، پوه شوې؟ لاندې چې ورته ولیکې هغه خو مخفف تورې دي. اوس خو دې سر خلاص شو انشاءالله. سر خلاص شو. هغه دا شته جي راړی خالي درته وایي ستا په ګلزار په چې باندې شروع شوی ده. آفرین ناسې. اوس د دې پاسورډ کې چینجوي، هغه مخکینی پاسورډ چې و هغه به دلته ورته لیکئ، ورسه به نوی پاسورډ ورته ولیکئ او دوهم پاسورډ بیا به یې دلته ورته څه رقم کوئ؟ تکرار به یې کوه، هغه به درته ولیکئ. او آخري کې به یې مخفف تور ضرورت خو نشته درته چینج کړه. په دې ګورئ چې ممکن که چېرته اوس موږ دا فایل لرو که ویډیو لرو، موږ د ډیسکټاپ صفحه اول لرو خو په ډرایو کې کوم ډرایو کې ونه لرو. که چېرته یې په ډرایو کې نه وي د کمپیوټر حافظه نیسي. څنګه یې نه نیسي؟
نیسی خود نیسی که چېرته بیا دواړو ته کو بیا دواړو ځای نیسي سره کوي دواړه اوس په ډیسکټاپ ته ګوره ښه اها. کمپیوټر ویډیو دي یا دغه درسونه دي ډیسکټاپ څخه دي موږ ډرایو ته انتقال کړي نه دي خو که چېرته ډرایو ته انتقال نه کړو دا حافظه نیسي کمپیوټر او که انتقال کړو ډیسکټاپ صفحه پرته وي هغه حافظه نیسي که ډیسکټاپ صفحه پرته وي هم ګورئ اوس د وجه کې دغه 3D object میوزیک ډیسکټاپ پکچر ډاکومنټ ویډیو ډاونلوډ دا ټول د کوم ډرایو مربوط کیږي دغه د سی ډرایو مربوط کیږي صحیح سو که په دې کې شی پراته وي دلته نه درته ښکاري چې دغه ځای کې حافظه نیولې دا ټول د دغه ځای کې درته معلوم نه استاد ما داسې ویل اوس ګوره خو ستا ښه وویل اوس په دغه مثال ګوره اوس په ډیسکټاپ صفحه دې ما څه شیان پراته دي دغه که نه دغه حافظه چې دې حافظه چې ځای نیولی خو هغه چېرته درته ښکاري سی ډرایو کې سی ډرایو کې ښکاري اوس خو که چېرته اوس موږ ای ډرایو ته کاپي کړو دا سی ډرایو کې نیسي له سین هغه حافظه راځي له سینه کمیږي انتقال یې کیسې هغه ای ډرایو کې بیا دا ځان جایي پرون پلار رحیم را سر هم خلاص انشاءالله مشکل خو نشته بیرته راځلو زر اکاونټ څخه راوځو که غواړې بل څه د چې لرو بیا دلته چینج ټایپ لرو که غواړې چې مثال شی چینج کړې دغه سټنډر و اډمنسټریټور دا ورته چینج کړې بیا به له چینج ټایپ څخه استفاده کوو او منیج انادر اکاونټ بیرته دا صفحه راته راولي غواړې چې یو ډیلیټ کې کلیک وکړه په دې باندې اوس راځو ګوره په دو ځای کې چې لرو چینج یور اکاونټ نیم او چینج پاسورډ دا خو ته هم سر خلاص و ډیلیټ څه کار کوي دا ختمه ډیلیټ باندې کلیک وکړه او ډیلیټ پیل باندې کلیک وکړه او دا هم سره کنکه ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک وکړه دا څنګه سو ختم سو خو په دې کې ولې نشته دا ډیلیټ استاد دا administrator دا استاد دا یو دا نه آفرین دغه اډمنسټریټور مو نه ده جوړ کړی خپله کمپیوټر راته جوړ کړی دی دا هغه زر ده سر خو خلاص انشاءالله مشکل خو نشته نو دغه و څه شی یوزر اکاونټ او که غواړې چې مثال دلته یو بل نوی جوړ کړې ها ډیلیټ او د ریموټ ماس فرق شته څه رقم نه خیم ریموو کوي یو رینیم ده بل ریموو ده ولې نشته رینیم یې نوم بدلوي ریموو یې ختموي ډیلیټ یې ختموي صحیح سوی له هغه وروسته بیا راځو اډ نیو باندې کلیک وکړو که غواړې چې یو بل نوی اکاونټ جوړ کړې په دې باندې کلیک وکړه دا مې چېرته سیټینګ کې مې اتوماتیک تاسو سیټینګ راخلاصېږي دلته کلیک وکړئ ضرور ته جوړ کړه صحیح سو دې کې خواځې زاړه سویه نور بیرته راځم له دې څخه هم راوځم دې څخه هم راوځم دې څخه هم راوځم دې څخه هم بیرته راځم کنټرول پینل ته بک راغلو چې شته یوزر اکاونټ بیټلاکر یوزر اکاونټ ماوس او یوزر اکاونټ په دې هم سر خلاص انشاءالله مشکل خو نشته او بله خبر دلته بیټلاکر کې ګورې هغه ریکاوري کې جوړه کړه کوم جوړه نه کړه دغه راغلې ده په یو هم سر در خلاص کړه صحیح سو بیا له دغه ریکاوري کې نه هم د پاسورډ ختمولی سو په دې باندې کلیک وکړئ دا به هغه تروسم چې په هغه ته کوډ اچاوو ډرایو ته په دې باندې کلیک وکړئ تاسو هغه کوډ مثال له یاده ووت دا هم که چېرته در سره وه دا به بیا راخلاص کړي دا په کوم ځای کې درته راخلاصېږي په نوټ پاډ کې فقط دغه ګورئ دلته در لاندې درته وایسي ریکاوري کي لاندې به راسي دغه د ریکاوري کي دغه کوډ خو وینې دا به ټول داسې انتخاب کوي کافي به یې کوي کافي چې کله دا به کنټرول وکړئ هلته به ورولئ پیسټ به یې کوي درته خلاص به شي خو لیک طریقه یې لږ هغه ده بدله ده په دې انشاءالله بیا هم سبا زه کار درته کوم صحیح ده نور خو مشکل نشته او بل کنټرول پینل کې سیده څه پاته سو کنټرول پینل ته به راسو کنټرول پینل ته دغه بیکاپ او دا راغلو په دې غږیږو که نه دا سبا ته پرېږدو که وایسي مثال له دې څخه تېرېږو نو بیخي له دې نه تېرېږو داسې خاص مهم یعنې تاسو ته دومره هغه فایده نه کوي درته وایم او که وایسي مثال پرېږده بیا پرېږدو خو سبا مې چې وینډوز انسټالیشن هم کړی وای سبا به وای ځه صحیح ده انشاءالله بیا به دا سبا ته غږیږو پې سی وی وایو بس انشاءالله سبا بیا انسټالیشن کوو صحیح سو فقط دغه یوه طریقه چې څنګه کولی شو له ریکاوري نه تاسو څه رقم وکړئ له ریکاوري کې نه دغه د ډرایو خلاص کړئ او نور هم کارخانګي څه ده تاسو به ډرایبو ته کلپونه واچوئ او ماوس سیټینګ به برابر کړئ نور په دې باندې خبرې وکړئ صحیح سو نور خو وینډوز ختم سو انشاءالله که نه په اخر کې به زه دا یادونه وکړم هغه څوک چې دا ما ویډیوګانې له یوټیوب څخه ګوري نو هغه د حکیمي ټیک یوټیوب چینل کې سرچ کې ګورئ په دغو سره نو هلته ما یوټیوب چینل داسې څه رقم ویډیوګانې وغواړئ انشاءالله هغه شته صحیح سو نو کولی شئ له هغو ځای ډاونلوډ کړئ